په باوري ډول هغه مؤمنانو برای مندلای دی چې په خپل منځ کې خشوع غوړه کوي یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي له عبث خبرو څخه لري اوسي د زکات په کړنچاري عمل کوي د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپل میرمنو او هغو خزو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړکېدو وړ نه دي البته که څوک له هغه پرته نور څه وغواړي هغوی زیاتی کوونکي دي او هغه کسان به چې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل منځونو ساتنه کوي همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغه کې به د تل لپاره هستوګن وي بشکه چې موږ انسان له مکنه نری خټې څخه جوړ کړ بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنی رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنی نطفه تبدیل کړ بیا مو هغه څاڅکي ته د برغند یعنی تړلې وینې بڼه ورکړه بیا مو برغند یعنی تړلې وینه د غوښې بوټي وګرځوله بیا مو د غوښې بوټي هډوکي جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ورواغوستله بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو خو کاریګر بیا له هغه وروسته رومروستا سي مړ کېدل دي بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسو را پاتول شي او تاسو د پاسه مونږ ولار یعنی طبقه جوړ کړې د هستونی یعنی خلقت له چارې سره مونږ څه ناشنا نو او مونږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یو ټاکلې اندازه اوبو ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړی او مونږ د حقوق په لمنځه وړلو قادر یو بیا د حقوق اوبو په وسیله مونږ تاسو لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل تاسو لپاره په دغه باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسو روزي په لاس راوړئ او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له توري سینا نه راوځي تیل هم لري او د خورونکو لپاره کتغه هم او حقیقت دا دی چې تاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس دی د هغو په ګیډو کې چې څه دی له همغونه مونږ یو شی یعنی له شودو په تاسو څخو او تاسو لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي تاسو د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کشتیو باندې سپریږئ مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه هغه ویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ د هغه پرته تاسو لپاره کوم بل معبود نشته آیا تاسو نه ویریږئ د هغه د قوم او هغه سردارانو چې لمنلو نه انکار وکړ ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسو په څیر د دې غوښتنه دا ده چې پر تاسو لوړتیا ولري که الله لګلای پرښتې به لګلې و دا خبره خو مونږ هیڅ کله د خپل پلار نیکه په وختونو کې لسره اورېدل نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي هیڅ نشته خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب هم لراغلې ده لږ وخت نور هم وګوري خای پسچ نو ویل پروردگار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلایم نو اوس هم دا څه زما ملاتړ وکړه مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کشتۍ جوړ کړه بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخټیږي نو له هر ډول جناورونه یو جوړه یعنی نرو خزه در سره واخله په هغه کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده او د ظالمانو په باب ماته څه مو وایا دوی اوس غرقېدونکي دي بیا کله چې تل خپل ملګرو سره په کشتۍ کې سپور شوي نو وایا هغه خدای ته شکر دی چې ماته له ظالمانو څخه نجات راکړ او وایا پروردګار ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ډېر ښه ځای ورکوونکی په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ رومرو آزمویښت کوونکي له هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ بیا مو په هغو کې په خپل د همغه قوم یو پیغمبر ولید چې هغه ته بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړي ستاسو لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته آیا تاسو ویریږئ نه د هغه د قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ دروغ وګاڼه
او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلی وو. هغه ویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسو په څیر یو بشر دی. تاسو چې څه خوري د همغه خوري او تاسو چې څه څخی د همغه څخی. اوس که تاسو د خپل ځان په څیر یو بشر اطاعت ومانه نو تاسو په زیان کې ولوېدلی. دای تاسو ته خبر درکوي چې کله تاسو مړ او خاوري شي او د هډوکو ډیرې د څخه جوړ شي په هغه وخت کې به تاسو له قبرونو څخه راوېستل شي. لره دا بيخي لره دا دغه وعده چې له تاسو سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. هم دلته مرو او ژوند کیږو او مونږ هیڅ کله را پاتول کیدونکې نه یو. دا سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او مونږ هیڅ کله د دې منونکي نه یو. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلایم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپل کړو پښیمانه شي. په پای کې برابر له حق سره سم یو سترې هنګامي هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه زلغونی وغورځول. لری دی وی ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. بیا موږ پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل. هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه دروغجن وګاڼه او موږ له قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل. ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. بیا موږ موسی او د هغه ورور هارون له خپل نښانو او څرګند سند سره فرعون او د هغه سلطنت راکینو ته ولېږل. خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. ویل آیا موږ د ځان غوندې دوه انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. او موسی ته موږ کتاب یعنی تورات ورکړ ترڅو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یو نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډین ځای او چینی پکې بهېدلې. ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ. تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهېږم. او دا ستاسې امت ایکي یو امت دی او زه ستاسې رب یم. نو له همدا ما څخه وویریږئ. وروسته خلکو خپل دین په خپل منځو کې ټوټه کړ. له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي. کنو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي. آیا دوی ځانګیري چې موږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو ګویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو؟ نه، د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزيږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزيږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. مونږ هیڅوک له هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له موږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي. خو دغه خلک له دې موضوع نه خبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړنلارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي. دوی به تر هغه پورې خپل دغه عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي. هغه ته ویل کېږي اوس کوکې مو وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. یاد لرئ چې زما آیاتونه دراورول کېدل خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تفسیري او افسانې کولې.
نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې چې راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه راغلي یا دا چې خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي یا دوی په دې خبره قایل دي چې هغه لیونی دی نه بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی سي او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی نه بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي آیت له دوی نه څه غواړي ستا لپاره ستا د رب درکړه ډیره ښه ده او هغه ډیر ښه روزي ورکوونکی دی ته خو دوی سمې لارې ته بلې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپل سرکشي کې بیخي لالاهند شي خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي البته کله چې د دوی وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو ته په ناڅاپي ډول وګوري چې په دې حالت کې دوی له هرې کې ګڼنه نا امید دي هغه خو د همدا الله ذات چې تاسو ته دا اوریدو او لیدو قوه درکړي او د فکر کولو زړه درکړه خو تاسو ډیر لږ شکر وستونکي یاست ما ذات چې تاسو په ځمکه کې خواره کړی او د همغه لوري ته به تاسو یو ځای وروستل شي هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اوریدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنی ویلي دي دوی وایي آیا کله چې موږ مړه خاوري شو او د هډوکو ډیرې وګرځو نو موږ به بیرته ژوندۍ را پاتول شو موږ هم دغه وعده ډېر اوریدلې دي او لمونږ مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اوریدلې دي دا مازه زړې کیسې دي دوی ته وایاست که په هیږي چې دغه زمکه او د هغه هر څه دي چا دي دوی به ارومرو وای د الله وای نو بیا تاسو ولې نه په خود کېږي نو دوی نه پوښتنه وکړه د او اسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی دوی به ارومرو وای الله وای نو تاسو ولې نه ویریږئ دوی ته وایاست که په هیږي د هر څه واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅ څوک پناه نشي ورکول دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی وایا نو بیا تاسو کومې خوا غولول کیږي کوم چې حق خبره ده هغه موږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي الله هیڅ څوک خپل اولاد نه دی نیولای او له هغه سره کوم بل خدای نشته که دا څه وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیسته بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله الله له دغه خبرونه پاک دی چې دوی جوړوي په کارو او پټو پوهیدونکو ده هغه له هغه شرک نه ډیر لوړ دی چې دوی فیصله کوي اے محمد دعا وکړه چې پروردګار د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي کته هغه زما په موجودیت کې پر راولي نو ای زما رب ما په دې ظالمانو کې مو شامل هوا او حقیقت دا دی چې موږ ستاسو نظر لاندې د هغه شی دراوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکوو اے محمد د بدی مخنیوي په هغه توګه وکړه چې ډیره خوي کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته هیڅ څرګندې دي او دعا وکړه چې پروردګار زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه ته پناه دروړم بلکې ای زما رب زه خو له دینه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي دا خلک بل خپل کړو ورونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما رب ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ور راغله اله د چې زه اوس ښه عمل وکړم هیڅ کله دا خو صرف یو خبره ده چې هغه بابیزه وای اوس د دې ټول مړ کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یو پرده خاند ده
نو څنګه چې شپېلې پوکړای شو بیا به د هغو په منځ کې کوم خپلوي پاتې نشي او نو به هغو یو له بل نه پوښتنه وکړي چې د چا د خو عملونو په لدر نوي همغوی به برای ومومي او د چا چې د خو عملونو په لاس پکوي هغه کسان به وي چې خپل ځانونه په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره وسی اور به د هغو د مخونو په ستوکې ورید کړي یعنی اوس وزوي او د هغو جامې بلغړې راوځي اور به د هغو د مخونو په ستوکې ورید هغه ته به ویل شي آیا تاسو هغه خلک نه چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسو هغه دروغ ګڼل هغه به وایي ای زمونږ رب زمونږ بدبختی پر مونږ خوره شوی و پرېښتیا چې مونږ گمراه خلک ای پروردګار اوس مونږ له دې ځایه وباسه بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لري شي په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مکوئ تاسو خو هماغه خلک چې زما ځینو بندگانو چې کله ویل چې ای زمون پروردګار مونږ ایمان راوړ مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیمه نو تاسو په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمنی له تاسو نه دا هم هیر کړ چې زه هم څوک یم او تاسو په هغو پورې خندل نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې هغوی بریالي دي بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي وایي تاسو په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلئ هغوی به وایي مونږ یو ورځ یا دیوی ورځ یو څه برخه هلته اوسېدلی له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه او به ویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسو په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلئ آیا تاسو انګیرلی و چې مونږ تاسو بابیزه پیدا کړی یاست او زمونږ لوري تاسو هیڅ کله راګرځیدل نشته نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه رب سره دی دغه سي کافرانو هیڅ کله نشي ژغورل کېدای ای محمد وایا زما رب بخنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه رحیمه